خان بابا د پښتانه دومره جنگ ببر ولې یادېږي د دې په هکله تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله عالم الغیب والشهاده. پښتانه ولې دومره جنگ ببر یادېږي؟ دا د رګ ډي ان اے کمال دی او په ډي ان اے کې بیا چې دی نو د سافټویر کمال دی. دومره یاد ساتئ چې پښتانه د هغه رګ ډي ان اے خلق دي کوم چې د ادریس علیه السلام په زمانه کې د ادریس علیه السلام په دستور شریعت پښتو د ادریس علیه السلام سره ملګری شوي وو. د ادریس علیه السلام په وینا باندې چې دی نو د کابل د کورنۍ نه یا دغه د خلکو نه بیل شوي وو. د کابل د کورنۍ خلاف یا دغه خلاف د ادریس علیه السلام سره په یو ځای باندې جنگ کړی و او لوړې ته ختلي وو د ادریس علیه السلام په وینا باندې. ځکه تاسو به ګورئ چې پښتانه په تاریخونو کې په لوړه باندې اوسېږي. نو دا دغه ډي ان اے او بیا خاص کر په دغه په ډي ان اے کې د سافټویر هغه کمال دی چې چونکې تاسو ته پته وي چې کابل هغه خلکو هغه دغه چې د حابل یا مطلب د بل په حق باندې دغه دور د سیو چې دا د لکه څنګه چې تاسو به اوریدلی په ساينس دور دی نن سبا کنه چې ماشومان چې دی نو دا ته وو کالو پورې چې د ایسس د کی صدقه کی د دې په ډي ان اے کې د سافټویر دغه نه په دغه ټیم کې ډیولپ کیږي. دا بیا د ټول عمر د پاره غي یو دغه کیږي. نو په هغه دور کې د ادریس علیه السلام په دور کې دا دغه چې وو نو دا رګ دا لکه لا تازه وو دي کې چې سو ورننه وتل بس بیا هغه یو هدا پورې ورننه وتل کنه هغه بیا دغه برخه جوړ شول د طرز د فکر د کړوړو. نو زما په خیال خدا به ان شاء الله چې تر دغه پوری وي دا به روان وي چونکه دا د دې رګ بنیاد دا وخت نه خودلې شوی دی او دا به چې دی نو تر اخره پورې دا شی به داسې روان وي. د دې د کلم چې د قابلیانو چې دی نو دغه خلاف صدغه اوچتیږي نو دی په پاغي کې چې دی یا به دې طرف نه وي یا به چې دی نو دا پکې برخه وي کنه. نو دا د دې پاغه دغه کې دی په خټه کې دی نو چې وایو کنه چې دا خټه کې دی نو دا خټه کې دی. الله دې کې چې موږ چې دی نو دی هر سنه رو الله تعالی موږ د قابل کې چې دا غوټي اوس پرو د هر سنه دا پردر اوچته کو الله مخاطله